علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي. دوستانو، په کابل کې خپلې ناوې ښځې د واده په پیله شپې باندې خپل خاوند قتل کړو، یعنی خپل خاوند ته یې د زارو ګولۍ ورکړې چې دوستانو د هغې په وجه باندې خاوند وفات شو. دوستانو، د دومره ظلم او زیاتۍ دا ناوې ولې وکړو؟ کچرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ او د ناوې باره کې دا واورئ چې آیا ناوې څه وویل چې دا دومره ظلم او زیاتۍ ما د خپل خاوند سره ولې وکړو چې د واده په پیله شپې باندې هغه ما قتل کړو، یعنی هغه ته ما د زارو ګولۍ ورکړي او هغه وفات شولو. دوستانو، د ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي، او دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کابل کې دوستانو خپلې ناوې ښځې خپل خاوند ته د واده په اولنۍ شپې باندې زار ورکړل. دوستانو، دا ویل کېږي چې ښځه منکره وه او ویلې چې ما زار نه دي ورکړي بلکې زما خاوند په خپله باندې وفات شولو. خو دوستانو، د هغې نه بعد بیا ښځې دا ظاهره کړه چې او ما د سړي ته زار ورکړي دي او زما دا نه و خوښ او د ده سره زما واده نه کولو. خو چونکې زه خپل وروڼو او پلار دته په زور باندې ورکړم نو د مجبورۍ د لاسه ما دا کار وکړو چې ما د خپل خاوند ته زار ورکړل او د ده نه مې ځان بېغمه کړو، ځکه چې زما دا نه و خوښ او د ده سره ما واده هم نه کولو. خو زه ډېره زیاته مجبوره شوم او زما سره بله لار نه وه، نو د دې په وجه باندې ما ورسره واده وکړو. او دوستانو، د واده نه بعد بیا زار ورته ورکړل او خپل خاوند یې وفات شو، یعنی قتل یې کړو. دوستانو، یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتۍ ښځې کړی دی. که دې ورسره واده نه کولو نو واده به ورسره نه کولی. خو دوستانو، د یو خپل خاوند یو ځوان سړی ولې قتل کو، ولې د وفات شو؟ دوستانو، که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ او تازه معلومات در سره شریکولو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه.